أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا او فاغورت چې من بارا جمع کو دي ټولا ثم نقول بيابا ویناو کلو للذین کسانو تاشرکو چې شرک کړي دي اینا شرکاوکم الذین چرت دی مددگاران ستاسو کسان کنتم تزومون چې تاسو پرې ګمان کولو په دې آیت کې تخویف اخروی بتبرئ الالهه دا آخرت ير ذکر کوي چې قیامت کې بعد د دوی الها هغه اعلان د بیزاری وکي ويوم نحشرهم جميعا او پاغه ورځ چې موږ بارا جمع کو دوی ټولا یعنی عابدان او معبودان ثم نقول بیابا ویناو کلو للذین کسانو تا این شرکاؤکم الذین ثم نقول بیابا ویناو کلو للذین کسانو تا شرکو چی شرک کڑے دے این شرکاؤکم الذین چرت دی مددگاران ستاسو آغا کسان ګورا د شرکاو نسبتو کله الله خپل ځان تکیا چې تاسو په ګمان باندې زما هغه شریکان هغه شو او کله نسبتو دوی تکیا نو دا کله نسبتو دوی ته ځکه کیا چې دوی د ځان سره شریکان کلی وو مالونو کې فاولات کې عبادتونو کې چاغې د پاره به برخه مقرر کړي وي الذين كسان كنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کولو یو مان دادا کنتم تزعمون چې تاسو په ګمان کولو انها تشفع لكم یعنی تاسو ګمان کولو چې دی باس تاسو سفارش کیا تاسو به دا ګمانو چې دی با تاسو سفارش کئ نو وساغه راولې چې سفارش هغه وکي تاسو او دوی معنا او مطلب واغه ده انها الها تاسو ګمان کولو چې دوی حق او معبودان دي نو سمو هغه معبودان هغه راولې کنه سورته د دې سورته انعام 97 نمبر آیت مبارکه کې ویا 97 نمبر آیت مبارکه د دې سورته انعام هغه کې ویا 97 آیت کې ویا الله
सूरत अनाम 96 नंबर आयत मुबारक 96 आयत की वमा नरा माकुम शुफाकुम अल्लज़ीना कुल अन्नकुम फीकुम शुरका यानी मंग नवीनो आगा सपारशी अंस्तासो मंगा नवीनो आगा सपारशी अंस्तासो चिदा अस्तासो 94 नंबर आयत मुबारक की वया वमा नरा माकुम او मंगा नवीनो तासरा شفعاكم الذين سفارش استاسو کسان زعمتم چې تاسو په ګمان کوله انهم فيكم شرکا چې دوی پتاسو کې حصداران دي نو هغه خو مونږه ونه لیدل انهم فيهم شرکا ثم لم تكن بیا بنوی فتنتهما عذر دبی الا ان قالوا مگر وایبا والله ربنا ما كنا مشرکین قسم فالله چې ربو زمونږ دینو مونږه شرک کوونکی مشرکان چې د قیامت په ورځ هغه سخت مشکل او حقایق او هغه پستر ګبانی ویني نو د شرک نه با خپل باندې براءت اعلان هغه به وکي او خپل دې دروغ با قسم هغه به وخوري ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي عذر ددي علماء ويا امام سیوطی رحمه الله غویا د فتنی 1200 معنی دي خودلته کې معنا عذر ده ثم لم تكن فتنتهما بیا بنوي عذر ددوی یا ثم لم تكن فتنتهما د فتنین مراد یا کفر او شرک ده لکه ابن قیم رحمه الله ویا لم تكن عاقبت شرکهما الا الجهود نبوی انجام د شرک د دوی مگر انکار بوي دکه چې شرک با ورتا ډېر لوی مصیبت او بلا هغه با کار کیږي او سورته زاریات سوار لسمو آیت کې ویا ذوقوا فتنتکم او بل قول دار چې د فتنې نه مراد جواب او قول د دوی دی چې هغه انکار دی والله ربنا قسم بالله چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین نو مونږه شرک کوونکی مفسرین ویا دا به د شرک نه ولی انکار وکیا وی په دې طریقه باندې به ځان خلاص ایبا ګورا لکه دنیا کې یو سړی گیر شي په یو جرم کې نو اول دا غینه انکار کوي چې ما دا جرم نه وکړل نو کله چې پاغه باندې خلاص نشي
نو به ورګه دا اقرار وکما ک په دې باندې اخلاص ما نو بیا به انکار وکي او بل وجا علما دا ویا چې دا مشرکان بعد شرک نه زکه انکار کوي شرک نه با زکه انکار کوي چې دنیا کې چې مشرکان شرک کوي نو دوی ځان ته مشرکان نو ویا بلکې دا وایي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من دا وسیله الله ته جوړو په دې سره الله ته ځان نږدې کول غواړو نو دوی دې تش دیو یره چې منګه بابا توای بابا الله تویا دا کمال غني شرک نه غني نو دلته د شرک او د کفر نه انکار کولا او عذر او بانا کولو دا یو بل ګناه ده چې دوی د مشرک کېدو تاکید کیا او بل وجه دا ده چې دوی په پدې د شرک نه با په هغه وخت کې د دوی به انکار د شرک نه په هغه وخت کې کوي چې ویني چې الله مسلمانانو ته گناہونا بخیا اللہ مسلمانانو تداغی گناہونا بخی جہنم نبیراو باس نو دی با امید کی شی چکے دے شی منتم ما پی اکللے شی علماء یا بعض ٹیم کے دی با اقرار کیا او بعض ٹیم کے بعدوی داغین انکار کیا سورۃ النحل سوار لسما پارا او اتیشتما نمبر آیت مبارکہ کی ویا 28 نمبر آیت مبارکہ کی ویا اتیشتما آیت کی ویا الذين تتوفاهم الملائکه واکسان چې وفات کړي دوی لرا فرشته ظالمی انفسهم پدا سال کې چې ظلم کوون کې وای په خپل ځانونو باندې فالقوا السلام بس کی مګدي گردن ما كنا نعمل من سوء نو مګه چې عملم کړي دې د بدیا انگو سبدی ندا کرے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بلکہ یقینا اللہ پوہیدون کے دے پاسو چوئی تاسو عمل کون کی انظر اگورا کیفا کذبو علی انفسهم سرنگی دروغ دی ویلا پخبلو زانونو باندې وزول عنهم رکشد دینا ما کانو یبترون آغا چی دوی دروغ جوڑولا انظر یعنی لکشان خوگورا څنګه دا خلقو د علام الغیوب مختا د ځانونو د مشرکانو کې دون انکار کوي او خپل ځانونه دروغ جن کوي یعنی څنګه چې د شریکانو بارکې دی امیدونه خاور سره میلاو شو چې نو ول سفارشیان جوړ شو او دې د دې مدد وکړه انظر وګورا کیفا کذبوا علی انفسهم سرنګ دروغ دی ویلا په خپل ځانونو باندې وضل عنهم ورشد دینا اے پقدا یعنی ورک بشي او دویمه معنا وضل عنهم نسیا هیر بشي د دوینا نسیا ما كانوا يفترون
آغا چې دوی دروغ جوړول آغا سوچ دوی دروغ جوړول من الادله الباطله دا آغا ادله باطلونا یادو شرکاونا ومنهم ما يستمعوا اليك بعض د دوی ناغ سوق دی چې وګ دی تا تا يستمعوا اليك بعض د دوی ناغ سوق دی چې وګ دی تا تا وجعلنا على قلوبهم اكلا مونږه ګرځولې دي پدلونو د دی باندې پر دی يفقهوه تو په دلنا پاغه وفي آذانهم پغونو د دې کې وقرات والدين وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کوین دوی هر آیت لا يؤمن بها دیما نراولی پاگی بانی حتی اذا جاؤکا تردی چکل راشی تاتا یجادلونکا جگڑ کویستا سرا یقول الذین ویا کسان کفرو چکو پرے کڑے دے ان هذا نردا الا ساطیر الاولین مگر کسی د پخوانو دی ومنهم ما يستمعوا اليك بعضی د دوی ناسو دی چې وګ دی تا تا وګ هغه درته د سره پارک دی لتوان علیکا د اعتراض د پارتا تا وګ دی ورګه چې دا سوې اعتراض خو په وکما کړ وجعلنا على قلوبهم اكلا ومنګه ګرځولې دي په دنه د دی باندې پردې د په آی يفقهوه د په هدلنا په قران باندې د په د قران لا آی يفقهوه دلته کلام مقدر دی الی الله يفقهوه د دې لپاره مې په پردې ګرځولې چې په نشي په قران پردې مې په دې لپاره ګرځولې چې په قران باندې په نشي یا کراهیت ایبقوا وفي اذانهم وقرا فوغنو د دې کې درنواله ده په وګه بوج ګرځیدل لري چې قران صحیح طریقې سره ناوري بیا سوال را دي چې کله الله والله په وګونو کې بوج واچول نو هدایت ورته ونه شو نو داخله خو به معذور یا نو جواب داره چې دا په زد او په عینات باندې ولال دي د دوی نه حسد پکې اعمال هغه خراب دي وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ او کوین دی هر آیت یعنی پدې کې دوی د زديان دي یعنی دی واده قران نه بلکې اره نه خاچوینه داګه نه راز کې ایمان په نه راوړي لا يؤمنو بها حتى اذا جاءوك تر دې چې کله راشي تا تا اذا جاءوك یعنی دی با د شپې راتلو نبی علیہ السلام ته وګي خولو بیا به بحث کا یو مجلس کې بل مجلس کې دا به ویل یره دا خو په خوانې قصې دي یقول الذين وكسان كفروا چې کو پرې کړه دي ان هذا ندا الا ساطير الاولين مگر قصې د پخوانو کسی اغل پخوانو القصة المکذوبه یعنی دروغجنی قصه ته ویا د کافرانو په قران باندې دا ګمانو چې دا د دروغو قصې دي ويوم نحشرهم جميعا او فاغور چې من براجم کو دي ټول ثم نقول بیا با
وای مونږ للذین کسانو تاشرکو چې شرک کړي دي اینا شرکاؤکم الذین چرتدی مددګاران تاسو کسان کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کول ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوي عذر د دوی الا ان قالوا مگر وایبا والله ربنا قسم بالله چرب زمونږ ده ما كنا مشرکین مونږه شرکون کی انظر وګورا کای پاک ذبو علی انفسهم څنګه دروغ دی ویل په خپل ځانونو باندې وزول عنهم رشد دینا ما هغه کانو یبترون چې دوی دروغ جوړول ومنهم ما یستمع الیک بعض د دینا سودی چې وګ دی تا تا وجعلنا علی قلوبهم اغلا منګر د ولیدی په لونر دی باندې پر دی د پوهېدو د قران نه ایقو د پوهېدل نه پاغه وفي اذاني وقرا په وګونو دي کې درنواله ده و ايروا كل آیات او کې ویني دي هر آیت لا یمنو بها دي ما نراړي پاغه باندې حتا تر دې اذا جاءو کا چګل راشي تا ته یجادلون کجګل کوي ساسرا یقول الذين واكسان کفر چکو پر کړه دي ان هذا الا ساطير الاولين مگر قصیده پخوانو